الله دې موږ توفیق راکړي، الله تاسو ته عمل توفیق درکړي چې کومې خبرې موږ وکړو الله دې کې دومره اثر واچي ستاسو په زړونو کې دا ځای ونیسي. الله فرمایي انما المؤمنون اخوه، مؤمنان سره ورونه دي. چا چې کلمه د توحید ویلي او ایمانیات منلي او په هغې باندې عمل کوي دا سره ورونه دي. دې کې بیا تمیز دا نشته چې دا پښتون دی، دا پنجابی دی، دا فلان دی، دا فلان دی، دا پکې نشته. بلکې تفسیر د دې آیات چې کله سړی وګوري بیا ورته پته لګي. مفسرینو دلته ډېره ناشنا خبره کړې، هغوی تقسیم کړی دی د ورورولۍ. چې ورورولي دوه قسمه ده، یو نسبي ده او یو دیني ده اسلامي. نسب هغه چې زما د ورور دی، د ماما زوی دی، د کاکا زوی دی، دا د وینې یو قسم رشته ده ورسره. او اسلامي ورورولي هغه ده چې چا کلمه وویله بس دا زما ورور دی، دا مسلمان. بیا هغوی تقدیم کړی دی، هغوی داسې خبره کوي چې کوم د نسب ورورولي ده دا وروسته ده، او کوم چې د دین ورورولي ده، د اسلام ورورولي ده، دا مقدمه ده په دې باندې. نو کله هم چې زمونږه خبره راځي اسلامي، نو باید چې دا نسب مونږ شاته پرېږدو، هغه مقدم کو چې کوم هغه اسلامي ورورولي ده. غرض په دې خبرو کې زما یو خبره کوم، بیا دا ناممکنه خبره ده چې لوښي د یو ځای شي او هغه د اواز نه کوي، هغه به خامخا کړنګ کوي. او بیا هغه چې کله موحدین وي، توحید والی، د صفا عقیدې والی، نو دې باندې شیطان ډېر زیات کار کوي. ولې ځکه د شیطان په دوی باندې یو قسم حربه هم نه استعمالیږي او نه په هغې کې دا کامیابي استعمال یې کړي، خو الله دې ته دومره توفیق نه ورکوي چې هغه په دوی باندې لازمه کړي. واحده یو حربه هغه دا ده چې مونږ کې اختلاف پیدا کوي، او دا اختلاف مونږ کې ډېر زر راځي. وجه دا ده، وجه هم درته وایم، زمونږ دا ورونه ډېر سپین زړه والا دي، سپین زړي دي. نو څه چې دوی د بل سره کوي د بل نه هم غواړي. دوی کې اخلاص ډېر دی، محبت پکې ډېر دی، مینه پکې ډېر ده، خلوص پکې ډېر دی، د بل نه هم هغه شان غواړي. نو دا خو ناممکنه ده چې یو ملګري ته ته ډېره مینه ورکوې او هغه دې تا ته هغه شان دري، نه کېږي. ځکه تاسو سوچ وکړئ په دې کې کله چې دا کاریګر کار کوي، دی یو چڼ لګولی د شګې دپاره، او دا شګه دا څه کوي؟ چڼ کوي. مسلمانان یو، ورونه یو، موحدین یو، د شګو مثال مو دی. خو مونږ کې هم داسې خلک به وي چې هغه به ډېر مخلصین، بعضې به لږ مخلصین وي، بعضې به ډېر مینه ناک وي، ډېر اخلاقیان به وي، اعلی درجه کې وي، بعضې به کم وي. نو مونږ به څه کوو؟ مونږ به داسې نه کوو چې خپل میزان راواخلو دا پې ور واچوو بس وایي دا زمونږ دا نه دی. داسې به نه کوو چې مونږ یو ځان له یو تله جوړه کړو او تله داسې چې راولګېږي او هر سړی هغې ته غورځوو، د هغې نه چې راوباسو، که زمونږ په معیار برابر خو ټیک ده، او که معیار باندې برابر نه بس لیبل به پرې لګوو چې دا پکې نه دی. یو خبره درته کوم، هغه ده حدیث کې راځي، وخت کم دی، وخت پوره دی، بلکې چې ما خلا جسد من حسد، یو جسد هم داسې نشته چې په هغې کې حسد نشته. خو دوه خبرې دي، دوه قسمه خلک دي. هغه خلک چې هغه هوښیار دي، دانا خلک، هغه خپل حسد پټوي. هغه خلک چې کم عقل دي، هغوی خپل حسد ښکاره کوي. باید مونږ کومه کټګرۍ کې ځان راولو، کم یو معیار کې مونږ ځان راولو، باید مونږ ښه خلکو کې ځان راولو، نه بدو کې. او دا خبره ذهن کې واچو، التمس لاخیک 70 عذرا، خپل ورور دپاره اویا عذرونه ولټوه. مونږ ټول کمزوري، خاص کر علما، طلبا، خطبا، دا کمزوري دي، دې کې عاجزي ده. عاجزي په دې بنیاد باندې چې د هغې معیار ته به نه رسېږي چې کوم ته مونږ غواړو، ځکه دوی نه خطا کېږي، انسانان دي، او انسان یې ورته ویل هم ځکه دی چې دې نه به خطا کېږي، د باندې به یره راځي. نو چې کله داسې یو خبره مونږ چا کې وینو، ځکه دا د معاشرې سترګې دي، نو چې دې کې مونږ خطا ولیده، مونږ به څه کوو؟ مونږ به داسې کوو چې هغې باندې لمن د پاسه راواړو، هایلایټ یې کړو. نه، حدیث کې راځي من ستر مسلما ستره الله فی الدنیا، هغې باندې مونږ پرده اچو. محترمو، کله هم چې یو خطا ویني عالم کې، که هغه د هر نګاه نه علمي غلطي ده، یا همداسې د معاشره کې د یو خطا کار نو خیال کوئ ګوره چېرته د هغې د بېعزتۍ سبب جوړ نه شي. ولې ځکه الله دا ورځې ګرځولي، دا په تا باندې هم راځي. ته که نن طالب یې، سبا به عالم کېږي، ته که نن پوه یې، سبا کېدای شي کمزوری شي. دې کې خیال وساتئ. امید دی چې زما دا خبرې به ستاسو زړونو ته غورځېدلي، او الله دې توفیق ما ته هم راکړي او تاسو ته هم چې په دې باندې عمل کولو کوشش وکړو. الله دې اجر درکړي ټولو ته. جزاک الله خیر.